زموږ نسل وژنه ودروئ. دا د پاکستان د بلوچستان ایالت د زرهاو بلوڅانو هغه غږ دی چې د مارنګ بلوڅ تر خوله راخیږي. پاکستاني بلوڅان شکایت کوي چې له تېرو څو کالو راهیسې یې په سلهاوو ځوانان، سپین ږیري او د کار مخور کسان له تښتولو وروسته وژل سوي، یا هم تر اوسه داسې ورک دي چې هېڅ پته یې نشته. دوی د یادو پټو وژنو او تښتونو پړه د پاکستان پر پوځي جنرالانو وراچوي، خو پوځي جنرالان دا خبره نه مني او وایي په بلوچستان او د پښتونخوا په وزیرستان کې هغه وسلوال مخالفان وژني چې له دوی سره جنګیږي. مګر د بشري حقونو پلویان دې خبرې ته د شک په سترګه ګوري. مارنګ بلوڅ په 1993 کال د بلوچستان ایالت په کلات سیمه کې زیږېدلې ده. 3 خویندې او یو ورور لري. دا وایي پلار یې د برېښنا په ریاست کې کارمند و. په 2011 کال یې د پلار مړی له تښتولو وروسته په داسې حال کې وموند چې د جسد ډېرې برخې یې ورستې سوي وې. په 2019 کال یې ورور له تښتولو وروسته په داسې حال کې خوشي سو چې ډېرې شکنجې ورکول سوي وې. که پوښتنه وسي نو د پاکستان د بلوچستان ایالت د بلوڅانو اکثره کورنۍ همدغه ته ورته کیسې کوي او خپل راتلونکي ته هېښ پاته دي. مارنګ بلوڅ د یتیموالي په سخت حالاتو کې د مایوسۍ پر ځای طب پوهنځی ولوست، خو د خپلو خلکو حالت د بشري حقونو فعاله کړه. اوس یې په خورا جرأت د بلوڅانو د پټو وژنو او تښتونو په وړاندې غږ پورته کړی او یو څو ورځې تر مخه یې د بلوڅ نسل وژنې د مخنیوي په موخه تر اسلام آباد پورې د یو شمېر نورو بشري حقونو د فعالانو او د ناڅرګندو وژنو او تښتونو د قربانیانو د کورنیو له غړو سره په پښو لاریون وکړ. Look at those peoples. These all are the victims of Pakistani state atrocities. They all want you to act upon your human rights. If there is a humanity left in this world, then you must come and intervene. You must ask the terrorist state of Pakistan. د پاکستان په زړه کې د خپل حق غوښتلو لپاره یې خیمه ووهل او په پرلت کې د پوځ جنرالانو ته په مېړانه دا خبره تکرار کړه چې د بلوڅانو نسل وژنه ودروئ. اوس مارنګ بلوڅ ته د پاکستان ټول مظلوم قومونه د یوې اتلې په سترګه ګوري او د دې له جرأت ډکې خبرې په تودو چکچکو بدرګه کوي. د بلوڅانو تر څنګ د پاکستان نور مظلوم قومونه هم مارنګ بلوڅ د خپلې ښې راتلونکي یو زیری ګڼي او تر شا یې لکه ملا تړلي وروڼه کلک ولاړ دي. مارنګ وایي تر هغو به یې بشري مبارزه روانه وي چې د مرموزو وژنو او تښتونو د اوږدې لړۍ استخباراتي رسۍ پرې کړې نه وي. रिकॉर्ड कराने के लिए हमें बार बार हरासा करके तंग करके हमारे हौसलों को पस्त करने की नाकाम कोशिशें बंद कर दें.